غزل نه مخکې د غزلې څو شعرونه چې دا چې زه له چمه ځم یاره ستا د غمه ځم، دا چې زه له چمه ځم یاره ستا د غمه ځم، او ښار له نفرتونو ډک زه بې مینې مرمه ځم، او ستا او زما نه کېږي، ستا او زما نه کېږي بس د محترمه ځم، او زه حفیظ خپل خون درته یاره در بخمه ځم. او دا یو غزل ده چې هر څوکه مې په زړه کې د عکس کلک ساته اشنا، هر څوکه مې په زړه کې د عکس کلک ساته اشنا، تا بیا به هم په مینه زما شک ساته اشنا. او یوه به مې ویله او کوله به مې بله، یوه به مې ویله او کوله به مې بله، ما داسې به په تا پسې خیال ورک ساته اشنا. او صدیق صاحب شعر د ورکې چې ما سر چې به تلي کې ګرځولو چا د پاره، ما سر چې به تلي کې ګرځولو چا د پاره، هغو یارانو ما لره ټوپک ساته اشنا. او ما سر چې به تلي کې ګرځولو چا د پاره، هغو یارانو ما لره ټوپک ساته اشنا. او پړک وچاودو اخر په خوله مې وینې شوې راماتې، پړک وچاودو اخر مې په خوله وینې شوې راماتې، تر څو به مې له درده زړګی ډک ساته اشنا. او امکان ستا د راتلو به چې پیدا شو درته یاد دي، امکان ستا د راتلو به چې پیدا شو درته یاد دي، تمام ورځ به ما درته سړک ساته اشنا. او یاری دې مقطع ده چې یاری دې خوب خندا سه چې له ما یې غورځولې، یاری دې خوب خندا سه چې له ما یې غورځولې، حفیظ چې به په لاس وکې کنډک ساته اشنا. او په دې غزل وایي چې سحر به جنګ و مازدیګر جنګ و، سحر به جنګ و مازدیګر جنګ و، زما او ستا به د نظر جنګ و. او خلکو کولو عقیدې دپاره، خلکو کولو عقیدې دپاره په بنیادي طور دا د زر جنګ و. او ودې کتو که نه چې ونړېدو، ودې کتو که نه چې ونړېدو، د پښتنو او د دې غر جنګ و. او آخري مقطع بس لاړ وکن چې حفیظ د سر سودا مې وکړه هغه، حفیظ د سر سودا مې وکړه هغه، چې به مې تل د چا په سر جنګ و.